سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د گازرو د حلوا چل درښکاره کوو. زمونږ سره پاتې شئ نو ډیر یو ښه د گازرو د حلوا چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به په دې کې زمونږ پکارېږي 1 کیلو گازرې، دا به سپینې کړئ او دغسې به یې وړې وړې پرې کړئ. یو لوښی به تود کړئ او دا ټولې گازرې به ورته ور واچوئ. د دې په سر باندې به 1 پیاله چینی بوره یا د خپل ذایقې مطابق ور واچوئ او 2 پیالې یعنی 400 ملي لیټره پای به ور واچوئ. ښه به د یو بل سره ولړئ. سر به پکې کېږدئ او په درمیانه اور باندې به یې د 20 نه تر 25 منټو پورې پرېږدئ چې پخې شي. کله چې پخې شي نو دغسې به ښکاري. نو بیا به یې په تیز اور باندې دغسې سرې کوئ چې دا اوبه وچیږي. اوبه وس تقریبا وچې شوي دي. نو مونږ خو پکې نیمه پیاله اصلي غوړي یعنی سوچه غوړي ور اچولي. تاسو کولی شئ چې تیل پکې هم ور واچوئ. نو په دې کې به یې هم د 10 منټو دپاره ښه سره کړئ. کله چې دا سره شول نو 2 غټې قاشقې بادام دغسې سپین شوي او تقریبا د 1 پیالې 4 برخه کویا یعنی ماوه به ورته ور واچوئ او دا به پکې هم ښه ولړئ، مکس به یې کړئ او د 15 منټو دپاره به پکې دا هم ښه سره کړئ. نو اوس به پکې 1 وړه قاشوغه د لاچي پوډر ور واچو او دا به پکې ښه ولړو، مکس به یې کړو پکې او د 15 منټو دپاره به پکې دا هم ښه پاخه کړو، سره به یې کړو پکې چې د لاچي دا خوند ټول ګازرې واخلي. یوه غټه قاشوغه پیسته به ورته ور واچو او د 1 پیالې 4 برخه کویا یعنی ماوه به ورته ور واچو او دا به پکې ښه ولړو، مکس به یې کړو پکې. نو خوند به یې وسکو. نو کله چې حلوا دې حد ته راورسېده نو ستاسو د ګازرو حلوا تیاره ده. نو دا شوه زمونږ ډیره یو اسانه د ګازرو حلوا چل. نو که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هیروئ. د بلې ویډیو پورې ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.